د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د یتیمانو د کفالت نغدي میاشتنی کفالت نه وروسته الحمدلله نصیر خیره بنسټ هوډ لري چې دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم وغځوي. نو په همدې اساس دغه لړۍ د سلو یتیمانو په لوګر ولایت کې پیلوو. ان شاء الله دا لړۍ به موږ نور په دې ولایت کې هم غځو او نور ولایتونو ته به هم غځو. نو تاسو هغه هیوادوال چې په بهر کې یاستئ او تاسو وس لرئ د خپل ولایت د خپل ولسوالۍ د خپل کلی یو یتیم څو یتیمان تاسو هم نغدي میاشتنی کفالت ورته په برخه کوي تر څو دوی د خپل د ژوند هغه کوم مشکلات چې دي دا په حل کړي. نو راځي چې دغه خلکو سره موږ تاسو مرسته وکړو دوی دغه شته مشکلاتو څخه راوباسو. ډیره زیاته مننه. ان شاء الله دا لړۍ به د کفالت نور ولایتونو ته هم غځيږي. قلب حاسر خائف فلا تك عن كرامته وعن أفضاله. والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال د جنت په مثال والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال باندې ته بیا مونږ دملا باندې ته بیا مونږ دملا اوس خدمات کوو اوس خدمات کوو وحدت او کمال والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال والوطن جوړو لا نړۍ سره سیال نور سمسور بيکړو نور سمسور بيکړو د جنت په مثال د جنت